السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړه خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې پخوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ او د هغه نه بعد آل ووهئ چې ترڅو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو درسره وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو درسره وګورئ. نن چې دا زموږ ډېره یوه مهمه موضوع ده، هیله لرم چې موږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به هېڅکله هم نه سکیپ کوئ. نن تاسو ته د فیسبوک په اړوند ویډیو راوړې ده. نو فیسبوک کې موږ سټایلشي هغه سټایلشونه څنګه ورکوو، د نوم د لاندې سټایلشونه څه دي، لکه څرنګه چې تاسو ته تمنیل کې عکسونه لګولي د هغه فیسبوک نوم دی، هغه لاندې موږ څنګه سټایلشونه ورکولی شو. نن زه تاسو ته همدغه طریقه ښیم او زموږ سټایلشونه چې دي تاسو به معلوم وي چې زموږ په ډسکرپشن کې دي. د ډسکرپشن کاپي کولو دپاره ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده. همغه ویډیو لینک به زه هم تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم، د همغه ځای څخه یې کتلی شئ. نو زه به نن تاسو ته دغه سټایلشونه څه دي د فیسبوک کې لګولو طریقه زه تاسو ته ښیم. نو راځئ موږ سره دا ویډیو وګورئ. او سټایلشونه زموږ په ټلګرام کې هم شته. زموږ ټلګرام چینل ته ور داخل شئ او همغه سټایلشونه درته را کاپي کړئ. نو ویډیو به ډېره نه غټه او راځئ چې ویډیو شروع کړو. ګرانو ملګرو، ما تاسو ته 4 دانې ښایسته ښایسته سټایلشونه راوړي دي او زموږ سره دا ویډیو تاسو تر پایه پورې وګورئ چې زه تاسو ته همغه سټایلشونه وښیم، ښایسته سټایلشونه. یعنې زموږ چې د فیسبوک دغه نوم زه اوس تاسو هم دا سټایلشونه تاسو وینئ. ما تاسو ته دغه 4 دانې راوړي دي. زموږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که غواړئ تاسو یاد کړئ چې دغه فیسبوک آی ډي باندې څنګه دا سټایلشونه لګولی شو، نو نن هم زه تاسو ته په همدغه ویډیو کې ښیم. زموږ ویډیو تاسو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به هېڅکله هم نه هغه سکیپ کوئ. نو 4 دانې دی زه اوس تاسو ته فقط ښیم چې څنګه موږ لګولی شو. نو 4 دانې زه تاسو ته په عکسو کې هم ښیم، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه زموږ اول سټایلش دی، لکه سټایلشي یعنې ښایسته هغه چې موږ ورته جوړ کړی ده همغه ده. او دغه یې هم دویم ده، دا یې هم دریم دی، هم 4م. نو دغسې ښایسته ښایسته سټایلشونه دي زموږ سره. تاسو یې زموږ د ډسکرپشن څخه هم کاپي کولی شئ او زموږ ټلګرام چینل کې هم شته، تاسو یې همغه څخه هم کاپي کولی شئ. نو څنګه یې موږ په فیسبوک آی ډي باندې دغه ښایسته ښایسته سټایلشونه موږ لګولی شو. نو موږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو تاسو به راشئ دغه کلم علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو لاندې راشئ، لکه څرنګه چې وینئ تاسو به دغه ځای باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو راشئ چې دا سټایلش تاسو نه وي خوښ، دا به تاسو دغه ځای څخه ډیلیټ کړئ. تاسو چې دا داسې ډیلیټ کړو نو تاسو به راشئ چې کوم یو تاسو کاپي ده همدغه ورته به داسې خپله هغه ګوته داسې ټینګه کړئ. تاسو چې ګوته ټینګه کړئ لکه څرنګه چې تاسو وینئ فیس درته راغلی، فیس باندې به کلیک وکړئ. تاسو به بیا دلته بیګ ووهئ، بیا به تاسو دلته راسئ دغه سیف هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. یو څو دقیقې به صبر وکړئ. لکه څرنګه چې وینئ دغه زموږ بل سټایلش ډېر ښایسته ده. تاسو به دغه څخه اوس ووځئ، لکه څرنګه چې وینئ اوس موږ دغه سټایلش و. همدارنګه تاسو ته 4 دانې دي، همغه تاسو د خپل په فیسبوک آی ډي باندې لګولی شئ او ډېره ښایسته ده. تاسو فیسبوک آی ډي ورسره ښکاري. نو زه بېرته همغه مخکینی راخلم، دا بیا پاکوم. موږ 4 دانې تاسو ته راوړي وو دا ښایسته سټایلشونه. ما تاسو ته دغه طریقه هم وښوده چې څنګه موږ په فیسبوک آی ډي لاندې لګولی شو، نوم لاندې. نو تر نورې ویډیو پورې زموږ داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې که تاسو غواړئ وکړئ نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ګنټۍ علامه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو زموږ ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې داسې مهمې ویډیوګانې زموږ په چینل کې اپلوډ کېږي. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.